په پخواني او بستاني عصر کې تر ټولو سختې او ویرونکې سزاګانې کومې وې؟ موږ په دې ویډیو کې هغه وحشیانه او غیر انساني سزاګانې در معرفي کوو چې د بشر په تاریخ کې په ثبت رسېدلي دي. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. لومړی سزا د خلکو په ژوندي نه اره کول. له میلاد څخه 100 کاله وروسته په روم کې یو له مروجو سزاګانو څخه د خلکو په ژوندي نه اره کول ول. د روم دولت به هغه چاته دا سزا ورکوله چې د دولت په وړاندې به یې سیاسي او نظامي قیامونه کول. د روم دولت به د باغیانو د نیولو څخه وروسته هغوی په زندانونو کې ژوندي اره کول. دوهمه سزا د اوسپنې څخه په جوړه شوې د غوی په شان مجسمه کې د خلکو وریتول. له دې نوع سزا څخه به پخواني یونانیانو ډېر کار اخیسته. د دې سزا څرنګوالی داسې و چې د غوی څخه به یې یو داسې مجسمه جوړه کړه چې دننه به یې د یو شخص په اندازه ځای خالي و چې د یوې وړې دروازې له خوا ورته لار وه. وروسته به یې مجرم شخص د دې غوی دننه ځای پر ځای کړ او لاندې به یې ورڅخه اور بل کړ. د لحظو په تېرېدو سره به اوسپنه په سکروټو او اور بدلېده چې دننه شخص به یې ورید کړ او وبه سوځېد. درېیمه سزا په خلکو کې په ژوندي نه د میخونو ټک وهل. د نړۍ په تاریخ کې یو له وحشیانه سزاګانو څخه بلل کیږي. دغه سزا یو له مشهورو سزاګانو څخه ده چې په 10مه پېړۍ کې د ولاچیا یا اوسنۍ رومانیا سیمه کې ډېر رواج وه، چې د ولاچیا د منطقې حاکم ولارډ ډراکولا په دغه ډول سزا ورکولو کې مشهور و. هر کله به چې ولارډ ډراکولا د عثماني خلافت او یا د خپلې کومې بلې مخالفې ډلې کوم جاسوسان او یا غړي ونیول، نو د هغه په قانون کې همدا و چې په هغو لویو لویستونو کې به یې چې تیرې څوکې درلودلې او هر طرف ته رول شوي وو، په هغه کې به یې اچول، په داسې حال کې چې په دې لویستنه کې به داخل شو او ژوند به یې له لاسه ورکړ. څلورمه سزا د انسانانو ژوندي پخول. د دې سزا طریقه داسې وه چې که هر څوک به د پاچا په وړاندې په توهین او یا که به د شاهي کورنۍ په اړوند په هر جرم ونیول شو، نو هغه به یې د ټولو خلکو په مخ کې په یو لوی دیګ کې چې له مخکې څخه جوړ او تیار شوی و اچاوه. دیګي کې به یې غوړي یا اوبه هم ورسره واچولې. بیا به یې د دیګي لاندې اور بل کړ، نو اور به لوی لوی انبارونه جوړ کړل. نو هغه کس به چې په دیګي کې و په ژوندانه حالت کې به پوخ شو، تر دې چې همدې جریاناتو کې به یې ساه ورکوله. دغه سزا له میلاد څخه مخکې په اروپا کې ډېره مروجه وه. پنځمه سزا د مرګ تابوت. د مرګ تابوت د اوسپنې او اوږده میخونو څخه د تابوت په شکل یو داسې مجسمه وه چې په منځ کې به یې د یو نفر په اندازه ځای درلود. د دغې خطرناکې سزا د اجرا کولو طریقه داسې وه چې د دغه مرګ تابوت دننه خواته به یې اوږده او لنډ مختلف نوعه میخونه بندول. مجرم شخص به راوستل شو او د دغه د مرګ تابوت په منځ کې به یې ځای پر ځای کړ او آخر کې به یې 2 طرفه دروازې په شدت ورپورې کړې چې د تابوت دننه شخص د بدن په هر حصه کې به میخونه ننوتل. معمولا مجرم به تر 2 ورځو د تابوت دننه پرېښود، نو دغه میخونه به تر 2 ورځو په وجود کې پاتې ول، چې وروسته له 2 ورځو څخه به مجرم د مرګ د تابوت څخه راوویست او خپلې کورنۍ ته به وسپارل شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سره یوځای شئ.